افغان لوبډر مشر راشد خان چرته دی او څه وکړل؟ سلام او مینه خوږو او نازنینو ملګرو، وخت مو بخیر، ستړي مشئ. افغان لوبډر مشر راشد خان د مالوینو له لوبډلې سره وکتل. نن په انګلستان هیواد کې د افغانستان ملي لوبډر مشر راشد خان د مالوینو ملي لوبډلې د هڅونې او ملاتړ په مخه ورغلی و او لوبغاړو ته به هوادنۍ مینه او لوړ هوډ سره د لوبو کولو سپارښتنه وکړه. هغه راشد خان له لوبغاړو سره خپلې مشورې شریکې کړې او دوی هم رښتیني اتلان یاد کړل. نوموړي وویل کرکټ د لوړې حوصلې او تجربې لوبه ده. څومره مو چې زده وي هومره خواري میدان کې وکړئ. هڅه وکړئ چې مثبت کرکټ وکړئ او غوره نتیجه هم د خوارۍ او قسمت په پایله کې رامنځته کیږي. ښاغلی راشد خان دغه راز د مالوینو ملي لوبډلې له ټولو لوبغاړو سره د کرکټ اړوند د ټولو لوبیزو توکو یعنې بیټ، ګلوز، پیډونو او بوټانو مرسته هم وکړه او لوبغاړو ته یې په راتلونکي کې هم هر ډول مرستې ډاډ هم ورکړل. نو دوستانو تاسو د راشد خان دغه کارنامه په کومه دوستانو تاسو د راشد خان دغه کار څنګه ارزوئ؟ نو مینه او مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکته. لاندې په کمنټ کې خپل نظر راسره شریک کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.